دا د عبدالصمد افغان د مرستې د تعاون او د ډاډګیرنې نه بغیر ممکنه نه وه. زه د خپل طرفه او د شمشاد نړیوال ټلویزیون لخوا مننه کوم په دې نننۍ خپرونه را جوړولو کې موږ سره ډېر نول زول کړی دی، ډېر ستړی کړي ده، لګښت یې هم کړی دی پکې. ستاسو ډېره مننه او د اختر مبارک. تاسو د مبارک وي د افغانستان او د لرو برو پښتنو او بالخصوص مسافر افغانان چې په متحده عرب امارات کې ژوند کوي. زه د زړه له کومې اختر مبارکي ورته وایم او په وطن کې چې کوم افغانان دي ټولو ته زه د زړه له کومې اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د سولې او د امن نه ډک اختر وي. عبدالصمد صاحب، ته خو پیدا شوی هم دلته یې، لوی شوی هم دلته یې، سبق دې هم دلته ویلی، کاروبار دې هم دلته دی، پلار دې هم دلته دی، بچي دې هم دلته دي، مور ټول خیل خانه یې دلته کې ده. تا ته خپل پلار پښتو هم ښوولې ده، پښتونولي هم درته ښوولې ده، پالین کې دې په خپل کور په خوا کې حجره هم جوړه کړې ده. د خپلو بچو ته به ته دغه پښتو ښې چې کوم ستا پلار تا ته ښوولې ده؟ الحمدلله زه د خدای پاک نه ډېر شکرګزار یم. بیا د مور پلار دا تربیه ده چې موږ ته یې راکړې ده چې موږ په خپل کلتور، په خپل عنعناتو، په خپل ژبه یې پوه کړي یو. د وړوکوالي نه موږ ته دغه نصیحتونه کول چې په نورو پسې ما تښتئ، خپل عادتونه مه هېروئ. نو موږ الحمدلله اول د خدای نه ډېر شکرګزاره. بیا د مور پلار دا تربیه وه چې موږ ته یې راکړې وه. موږ به انشاءالله په دغه نقش قدم ځو، خپلو اولادونو ته به دغه د پښتونولي او د افغانیت سبقونه ښیو. تا خو ټول عمر دلته تېر کړې چې ته په افغانستان کې دې اختر کړی دی او په افغانستان کې دې اختر کړی دی. د دې لوی اختر درته څه داسې یو یاد دی په دې زړه کې چې ته خوږه خاطره کړې؟ یوه ترخه خاطره وه چې یو اختر و هلته چې اعلان وشو چې اختر دی. موږ نو نوي جامې هم واغوستې. زه داسې لاړم هلته په چې جامې هم واغوستې، عیدګاه ته روان شو. نو بیا امر وشو چې نه اختر نه دی. نو بیرته کور ته راغلم جامې بدلې کړې او چارو نو داسې یو مشکل کې سره ګیر شو. بیا کور نه نشو وتی، اختر مو په کور کې ولمنځل. تا خو په ټال هم نه ځانګړي بله کومه خبره دې پړه کې شته چې کولې؟ بس زه په اخر کې د تاسو د شمشاد تلویزیون نه ډېر منندوی یم چې تاسو هر وخت موږ سره ټولې ښادۍ منځئ او دا د تاسو د پښتونولي او د افغانیت یو احساس دی چې زه هر وخت په دې باندې افتخار کوم. تاسو نه نظر صاحب او پښتون صاحب او د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوم. موږ هم ستا ډېره مننه کوو. موږ سره ډېر ګران مشر عقیب خان